تیر کال په همدې شپو ورځو کې د وزیرستان یوه زلمې د اسلام آباد دې ځای ته چیغه راوړه. داسې یوه چیغه چې په زرګونو نه په لکونو انسانانو ورسره بدرګه کړه. دغه زلمی منظور پښتین نومیږي. هغه پښتین چې پخوا به یې شعر لیکه، سندرې به یې اورېدې او ډېر ښه اتڼ یې کاوه. خو اوس د دغه زلمي ژوند څومره بدل سوی دی. نن به له ښاغلي منظور پښتین سره د هغه په شخصي ژوند خبرې کوم. سلامونه بخیر. جوړ بخیر. بخیر یې؟ جوړ یې؟ جوړ سوی برابر یې؟ ته ښه یې؟ بخیر یې؟ منظور پښتین په تیر یوه کال کې یو سیاسي سمبول جوړ سو، د مزاحمت نوم جوړ سو. خو په دې تیر یوه کال کې د هغه شخصي ژوند څنګه و؟ څومره بدل سو هغه؟ مطلب مې دا دی چې هغه پخوا چې به یې سندرې اورېدې، اوس یې اوري، شعر به یې لیکه، اوس یې لیکي، او اتڼ خو زه خبر یم چې اوس یو کال نه دی کړی، پخوا به یې اتڼ هم کاوه. او شخصي ژوند ډېر بدلون راغی پکښې. که څه هم زه دا ووایم چې تر 2014 راسې زما یعنې چې کومې ورځې نه ما دغې یعنې د سټوډنټ لایف او دغې خبرو باندې یا زه دا سټوډنټ یونین ته راغلی وم، هغې ورځې نه زه دا شی یعنې خپل کور ته چې کومه چوټي کول وه هغه کمه وه، خو دومره نه وه کمه. بس هفته به چېرته په کور وه، هفته به بیا چېرته په هاسټل وه. نو اوس خو دغه دا هم. او بیا زه تقریبا د 2006 نه په هاسټلو کښې وم. خو چې اوس دا یو کال حساب کې زه به وایم ټولې به په د یو کال چې 1500 شپې ما په کور کړي وي، او چېرته 2 ورځې، چېرته 3، چېرته 5. نو هغه هم بدل شو. او اتڼونه مې بیا نه دي کړي. اول مو کله کله کوه چې داسې ملګرو به تنګ کړلو چې یاره کوو به یې. او شعر لیکل هم اوس مشکل شول، ځکه په پوره کال کې د یو شعر هم نه لیکه؟ که دې ولیکل خیر لږ به مې کیدای شي څه لیکلي وي، خو دا وي هم چې هغه یعنې څنګه چې مخکې مې شوق لرلو هغه بیا موقع نه شوه میلاو راته، وخت نه وي. او ټوله ورځ زموږ د تحریک کار وي، او بیا خو د شپې ناوخته پورې هم دغه کار وي، بیا هغه نه پس سړی ستړی هم وي. او سندرې اورې؟ او کله کله یې اورم. د چا سندرې دې خوښېږي؟ یاره زه د چا خو نه وي، خو اوس تقریبا داسې وي چې د وطن مینه پکښې ظاهره وي، داسې سندرې کله کله اورم. منظور پښتین چې تیر کال کله نړۍ وپېژانده، بیا ما ته چې څه معلومات دي، ډېرو خلکو تاسو ته کتابونه راولېږل، کتابونه یې درته ډالۍ کړه چې تاسو دا غورځنګ ووایاست، دا کتاب باید ووایاست، دا د نړۍ مشر باید تاسو وپېژنئ او تاسو یې دغه ژوند ولولئ. خو تاسو په دې یوه کال کې د چا کتابونه ولوستل؟ ډېر په بښنه سره کتابونه ما ولوستل، خو زیات مې نه دي لوستلي او کم مې لوستلي دي. زموږ ډېر عوامي ولسي ژوند دی، یعنې ټوله ورځ د ولس په منځ کې وو، او ټوله ورځ یا خو زموږ څه غونډې وي، یا زموږ میټینګز وي، یا عام د ولس سره میلاول وي. نو هغې د وجې چېرته د شپې چې موقع میلاو شي او سټډي وکړل، نو دومره زیاته سټډي چې زه یعنې پوره باوري پرې ووایم هغه ما نه ده کړې. ها په تېر ژوند چې مې چې څومره څه لږ ډېره کړې وه هغه خو وه. اوس مې تقریبا دا اوس وخت چې دومره ډېر یعنې کتابونه نه دي ویلي. چې ستاسو په خواله رسنیو باندې یو پخوانی عکس ډېر ښکته پورته کېږي. هغه عکس داسې دی چې تاسو د چي ګوبیرا خولۍ پر سر ده او خلک یې ډېر شریکوي په دې خواله رسنیو باندې. د ښاغلي ګوبیرا د ژوند په اړه، دغه د کار په اړه مو پخوا مو لوستی دی که اوس مو لوستی دی؟ و هغه ورځو کښې د یو په اردو ترجمه شوی کتاب ډایري وه، نو هغه مې لږ لوستې وه. دا چې کوم تصویر مې راغلی دی هغه مې په هغې لوسته نه هم اول راغلی. دا ټوپۍ ښایسته ټوپۍ وه، زما ملګري ما ته راکړله، ما بیا هغه په سر کړله او عکس هم هلته هغه ملګري رانه واخیست، ما هم واخیستل خپل پکښې، او بیا ما فیسبوک باندې هم ورکړی وه. نو څه هم صرف ما ته د چي ګوبیرا دومره معلومات نه وه، صرف هغه ملګري دومره معلومات راکړه چې دا یو مزاحمتي کس و چې په خپله معاشره کښې مزاحمتي ژوند یې تېر کړی دی،
نور معلومات یې داسې په هغه وخت چې ما ته و هم نه. بیا دې اوس داسې کومه خبره یاده ده چې تل دې په زړه وي د هغه که نه داسې کومه وینا دې خبره دې په یاد نه ده؟ هغه قولونه خو خیر ډېر دي. هغه وایي هم چې یعنې مفاد پرست او کمظرف خلق په انقلاب کې حصه نه اخلي، او بیا وایي څوک چې د وظیفې خوري هغه د انقلاب سپورټ یعنې نه کوي. ډېر خلک در سره مینه کوي، په زرګونو په لکونو پلویان هم دي، خو ډېر ځینې داسې خلک هم شته بیا چې هغه له تاسو کرکه کوي. منظور پښتین دې کرکې ته دې نفرت ته څنګه ګوري؟ له څه وجې یې کوي تر څه؟ زه وایم د چې کوم خلک کرکه کوي په هغې کې اکثر خلک دا دي چې هغه د یو پروپیګنډې شکار شوي دي. چې کومو خلکو ظلم کړی دی اصل کې موږ د ظلم خلاف راوتلي یو، نو چې چا ظلم کړی دی پروپیګنډه کوي چې یعنې د دوی سپورټ کم شي، نو دوی به د احتساب نه بچ شي. او چې کومو خلکو موږ اورېدلي یو دا درد یې لیدلی دی هغه بیا کرکه نه کوي. یعنې چې کوم خلک کرکه کوي کله کله په خندا کښې ملګرو ته وایم کاش هغه یو ځل د فاټا خو لیدلي وای، یو ځل د وزیرستان دې علاقو ته تللي وای چې درک ورته معلوم وای چې په دې خلکو څه تېر شوي دي. او بیا هم زه وایم چې څوک کرکه کوي هغې دپاره زموږ لخوا مینه ده. یعنې ما پرون هم ملګرو ته ویل چې که څوک زما په مرګ پسې هم روان وي او هغه یعنې په لاره د ده سره غیر آیني سلوک کیږي، غیر انساني سلوک کیږي، موږ به د هغې غیر انساني غیر آیني سلوک مخالفت کوو، د ده به حمایت کوو. څوک تا ته تاوان هم در رسوي، که څوک تا ته را روان وي، په کار دې لارې څوک ونه نیسي، د سره څه غیر انساني سلوک نه وشي. دوی که څوک یعنې په لاره کښې څوک تم کوي هم په یو انساني طریقه، په یو آیني طریقه، په یو اخلاقي طریقه. نو موږ د انسانیت پرچار کوو، موږ د اخلاقیاتو، موږ د مینې او د محبت والا خلک یو. او دنیا کښې څوک هم داسې نه پاتې کېږي چې هغې مخالف نه وي. نو دا مخالفت یا کرکه کول د یو کس نه چې هغه یعنې اجتماعي کار کوي دا د دنیا د انسانانو فطرتي شی دی. دا به وي خو زموږ تر اوسه پورې دې شي ته فکر نه دی وړی چې آیا څوک مخالف دی یا څوک حمایتي دی. بس چې چا شا کیسه کړې ده موږ فالو کړې ده، تنقید مو تر اوسه پورې بد نه دی یاد کړی. چا هم چې تنقید کړی دی موږ ځان ته د اصلاح پکښې کار کتلی دی چې کوم شی داسې ده چې هغې کښې موږ اصلاح کولی شو. نو تنقید کول او بیا د زموږ چې کوم یعنې کوم ځای نه موږ راپورته شوي د پښتونخوا لخوا، نو د پښتونخوا بیا تقریبا اکثر خلک هغه د پی ټي ایم سپورټر دي، هغه زموږ سپورټر دي. نو بیا هغه چې کوم بیس دی هغه بیا لا هم مضبوط دی. ستاسو یو شعر دی پښتین صاحب چې د ازادۍ د انقلاب ګلونه پښتین په ټنډه دي ټومبلې ګرانه، له دې ازادۍ مو موخه څه وه؟ ازادي د انسان سماجي، معاشي، معاشرتي، علمي، کاروباري داسې ازادي چې هغه یعنې د عمل کوي یا خبرې کوي یا لیکل کوي، هغه د انسانیت په دایره کښې دننه وي هغه دی کولی شي. او انسانیت دایره د یو ملک آیین ډیفاین کوي، هغې نه چې وزه بیا جرم. یعنې زه وایم د خپل وطن خبرې کول په پارلمان کې خبره یعنې ما خبره هغه دا ازادي آیین ورکوي. خو زمونږ ام این ای و مولانا مرجدین هغې چې وکړه هغه پرې وویشتل. د خپل وطن مسله وه زمونږ ټروریزم، په هغې به چې مونږ خبرې کولې زمونږ مشران یې ویشتل. نو دغه داسې فکټرز و چې انسان ازادي څه ده، انساني ازادي هغه بند شوې وه. نو هغې نه مطلب د انساني ازادي ده. او دغه تاسو چې شعر لیکئ څوک مو استاد ستا که نه بس چې څه مو ولیکله هماغه بیا خوندي وساتئ؟ او فقط چا چې دا شعر دی
تا راته بیان کړه دا غزل زه یو ځای کې ملګري سره ناست وم هغې څه شاعري کوله زه هم سایډ ته کېناستم ما ویل زه هم لیکم او دې نه اول ما نه و داسې څه فکر چې زه به شعر لیکلی شم غزل لیکلی نو هغه چې ما ولیکلو بیا هغه وویل دا خو د ډېر ښایسته لیکل وکړه ما فیسبوک ته اپلوډ کړو بیا ما ویل بخښنه غواړم ما چېرته شعر نه لیکلی نه زه په رولز پوهېږم په دې کې به ډېرې کمی وي نو لاندې شاعرانو ډېر لیکل پرې وکړل چې یار دا خو د آخري یو لفظ تا ګران استعمال کړی دا ډېر مینهناک شعرونه دي او په دا کښې هېڅ څه داسې فرق نشته دی ډېر ښایسته دی ما ویل ښه ما ته نه وه پته چې دا به ښایسته وي نو نه مې دی داسې څه استاد لرلی او نثر هم لیکئ که نه هو نثر لیکم او ما به په د پی ټي ایم ناول چې ایم ټي ایم وخت چې به مې نثر لیکه زیات مې لیکه او اوس هم لیکل کوم حالات لیکم واقعات لیکم او وطن په اړه مختلف اړخونو باندې د لیکل رانه کېږي او کوم مې خوند راکوي په پښتنو کې د خوښې شاعر څوک دی د پښتنو چې کوم شاعران دي زه به وایم ټول ډېر ښایسته شاعران دي ډېر خوږه شاعران دي پښتنو خاوره غمځپلې خاوره ده دا شاعري لږ د غم سره تعلق لري نو زه وایم دوی ټول ډېر ښه شاعران دي ها غني خان شو خوشحال خان شو خټک او رحمان بابا شو میر حمزه شو دا ټول ښایسته شاعران دي او ډېر خوند راکوي او مطیع الله تراب له بره پښتونخوا دلته دانش دی او نور ډېر بلا شاعران دي او ټول ښایسته شاعران دي زما نه به نامونه هېر شي اصل کې شاعر نه بلکې شعر پرې وي فرق چې د سړي شعر خوښ شي نو شاعران ښه لیکل کړي چې کوم شعر د خوښ شي خو چې ښه شعر وي هغه که د هر چا وي هم د سړي خوښ وي ستاسو خولۍ ډېره مشهوره سوه پښتین کیپ یا د پښتین په خولۍ باندې مشهوره سوه په ټوله نړۍ کې خلک به سره یي ستاسو مینهوال خو ستاسو جامه لباس لا هم هغسې ساده دی په همدې سادهتوب کې درته ښایست ښکاري که څنګه او ما ورته فکر نه دی کړی دې خبره ده چې یا جامې یا څه بس خو چې څنګه دي هغه اغوندم نو په دا کښې ما چېرته سوچ نه دی کړی چې یا دا ښایست دی یا نه دی د دغې فکر مې نه دی چېرته په دې سوچ کړی خو بس چې څه زموږ د اغوستو طریقه ده هغه اغوندم دا خو ټول اسلام آباد ملګري راغلي دي په خیر څنګه یې جوړ یې برابر ټیک ټاک په خیر سال دی جوړ یې برابر برابر ټیک په خیر سال دی جوړ برابر ټیک په خیر سال دی جوړ برابر ټیک په خیر سال دی جوړ برابر په خیر دا چا جوړ کړی دی ماشاءالله 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 لاس منه سال دی جوړ یې ته څرنګه یې جوړ یې منظور پښتین چای ولې نه کوي پښتانه خو تر ټولو زیات په چایو باندې سر راټولیږي وجه یې څه ده ولې چای نه کوي چایو څه زموږ پلار ډېر د اصولو کس و د ورکوټوالي نه هم داسې یعنې ما زه وایم په ټولو ژوند چېرته تش سګرټ نه دی ما چېرته نسوار نه دي کړي داسې پښتانه نسوار هم ډېر خلک کوي ما چای هم ورکوټوالي نه ده زموږ عادت جوړ شوی دی او په کور کې به لږ کله کله چای تېز شم یو ورځ زه لږ په مملا هم ما ویل زه چای نه څښم بس چای ما نه دی څښلی اوس چې دې غونډو ته ځې پښتنو سره میلاوېږې چېرته چا کور ته ورځې داسې چا سره وینو تکلیف دی نه چې چای نه اکثر زه خندا ورته کوم ورته دغه چای زموږ ټایم ضایع کوي خبرې ډېرې هم دي وطن باندې ایمرجنسي حالات دي نو باید موږ ډېر ټایم د خپل وطن د مختلفو اړخونو په پوهنه کښې ولګوو چایونه هغه د اکثر زه ورته وایم چې مطلب داسې که نه وشي هم او زه خپل چای نه څښم او دوی مې تنګوي ډېر چای وڅښه هغه پښتانه خو میلمه پال خلک دي نو هغه میلمستیا کوي هغې په طرز باندې دوی دا سات ډېر کوي په سیاستوالو یا پښتنو قومي مشرانو کې ځان د چا لاروی بولئ آیا د باچا خان د عدم تشدد فلسفه منئ
او بالکل باچا خان لوی ژوند تیر کړی دی لویه مبارزه یې کړې ده او لویي ده په هغې کښې په مبارزه کښې هغه بالکل منو د پښتنو چې څومره هم مشران دي هغه د مطلب احمد شاه بابا نه واخله تر باچا خانه پورې تر صمد خانه پورې او دا ټول زموږ دپاره ډېر ماډلز دي او زموږ د وطن چې کوم لوی خلک و هغې ته ډېر قدر لرو فقیر پی شو دغسې ملا پیونده شو داسې ترنګزو دا چې څومره مبارزین پاتې شوي دي زموږ په وطن باندې دا ټول ډېر لوی خلک وو ډېر ښه خلک وو او ډېر د اصولو خلک وو د هغو نه د ټولو یعنې د ټولو د لارې نه د ټولو د ژوند نه موږ رڼا اخلو د غورځنګ یو کال پوره سو خپله تاسو د غورځنګ په دې لومړي کال کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه څه شي ګڼئ کوم څه داسې دي چې تاسو وایاست دا مو تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه دا تحریک جوړېدل هم تر ټولو لوی لاسته راوړنه وه په دې کال کې بیا هغه خبرې هغه مسایل چې هغه یعنې نه وو څېړلي شوي یعنې زه به وایم یو کال اول دا ټاپک نه و چې د پښتنو میسینګ پرسنس او نن 8.5 کسانو پسې خلک ګرځي بیا دا ډېټا راټولول دا لویه لاسته راوړنه وه د پښتنو دا ایکسټرا جوډیشل کیلینګ ټاپک دومره په غوره نه روان او اوس ډېر په لوی سره دغه ډېر په اصولو سره پرمختګ کوي د لینډ ماینز واقعیات نه څوک نه و اشنا اوس اشنا شول یو شعور یې خور کو یو پوهه یې خوره که یو علم یې راوړ د دغې وطن د مسایلو د دغې وطن د وسایلو هم د دغې وطن د ستونزو او د دغې وطن د هغه اعمالو چې په هغې نه عام خلکو ژوند مشکل شو د هغې حواله سره دومره پوهه دومره رڼا او بیا د هغې دپاره د جدوجهد لار یې راوړه یوه نیوکه هغه دا ده چې تر اوسه پورې ستاسو د احتجاجونو له وجې یوه ملزم ته هم چې تاسو یې ملزم ګڼئ هغه ته سزا وانه ورول سوه پوښتنه مې دا ده چې آیا کمزوري د غورځنګ لخوا وه که نه د ریاست لخوا کمزوري ده یا هم هغه دومره زورور دي غورځنګ هېڅ کمزوری نه و غورځنګ ډېر تیز تر اوسه پورې روان دی او غورځنګ هېڅ کمزوری نه غورځنګ تر اوسه پورې ډېر تیز روان دی ډېر ښه پرېشر اچوي په ریاست باندې که څه هم ریاست لخوا مسلې لا نه دي حل شوي خو ښکاره لیدل شي چې ریاست هم پرېشرایز دی ریاست یعنې هغه کارونه چې هغه یو کال اول کېدل هغه اوس اول خو کېږي چې کوم کېږي هغه ډېر په مشکله دوی کوي هغې باندې ډېر سخت مزاحمت ورته پیش کېږي د پښتونخوا د خاورې نه یعنې دلته چې کوم جنګ تود کېږي څه د جنګ مخالفت ډېر تیز دی اوس د پی ټي ایم په پلیټ فارم نه نو دا چې کوم ته وایې چې ملزم یعنې روانور ته سزا نه شو دا د پی ټي ایم کمزوري نه وه زه وایم یو ریاست موجود دی هغې عدالت موجود دی د عدالت د اپلای کولو خلک هم موجود دي بیا هم د 4,500 قتل دپاره یو تحریک جوړولو ضرورت پیښیږي دا د ریاست دپاره د شرم ځای دی په پښتونخوا کې خو د مینوال او پلویان بې شمېره دي خو په افغانستان کې هم ګڼ شمېر خلک ستا پلویان دي تاسو خوښوي هغوی ته به دې پیغام څه وي ګوره د پښتونخوا وطن پښتونخوا یعنې چې چېرته پښتانه اوسېږي په دا ایشیا کښې د دغو مسله یوه ده نو دا که هلته حل کې دلته حل ده په مخ او که دلته حل شي بیا هلته هم ډایرکټ حل کېږي نو په دې حواله سره د سولې دپاره د امن دپاره ډېر مشترکه کوششونه ډېر مشترکه نه بلکې یو ځای کوششونه اتفاق اتحاد سره کوششونه ډېر بهتر دي ډېر ښه دي او نور پیغام دا دی هم چې د خپل وطن دپاره کار وشي او بیا چې کوم پلویان دي هغه د دې تحریک هغه که د دنیا په کوم ګوټ شي دي الله دې ټول آباد لري ټول دې خوشحال لري او انشاءالله زه وایم د دې تحریک ګټې به هر پښتون ته رسیږي هغه که چېرته هم اوسېږي منظور پښتین د پښتنو لپاره څه ډول ژوند غواړي داسې ژوند لکه څنګه د پښتونخوا اوریجنل دی یعنې د پښتونخوا وطن ته چې کوم تروریزم راغلی دی کوم یره راغلی یا کوم دا مختلف پردی خلک راغلی دی د خاوره ته او جنګونه یې راوړي دي موږ وایو دا د جنګ نه پاکه خاوره دا خو د اتڼونو خلک دي
زه وایم دنیا کښې د انسانانو د وژلو ډېر آلات جوړ شوي دي په دې کې یو هم پښتنو نه ایجاد کړی په دې کې د یو ایجاد هم د یو جوړول هم د پښتنو په خاوره نه دي شوي ایجاد د پښتنو نه دی یعنې مطلب مې دا دی چې د پښتونخوا وطن ښکلی ژوند تېروونکی خلک دي خوند ورکوي چې ښه ژوند یې وي مجلسونه وي بانډارونه وي او دا خو ډېر خوشحال خلک دي دا چې د جنګونو نه لرې د جنګ ځنې لرې شي موږ دا ژوند ورته غواړو چې د پښتونخوا وطن د جنګونو نه پاک وي د ویرې نه پاک وي څوک خامخا په زور څه نه پیتپي بلکې د دوی داسې ژوند وي چې په هغې کښې دوی خوشحال وي دغه ژوند چې تاسو ورته غواړئ یا ستاسو دغه ارمان تاسو ګڼئ چې ستاسو په ژوند به پوره سي که به دا مبارزه راتلونکو نسلونو ته پاته وي او موږ په خپل راتلونکي نسل مزید بوجونه نه اچوو ډېر په بخښنه سره زموږ دا کیسه شته په زړه کښې چې یعنې که تېرو نسلونو تر یو حده پورې د دغې جنګونو خلاف د جنګ د جوړولو نه د جنګ د ختم کولو کوښښونه کړي وی نو کېدی شي دومره جنګونه نه وای پاتې خو موږ وایو چې که اوس موږ هم دا نه وکړو نو زموږ راتلونکی نسل هم بربادېږي راتلونکی نسل هم جنګونو ته پاتې کېږي ټارګېټ کیلینګ نامعلوم افراد پلانکی دا هر شی غټ غټ مسایل پاتې کېږي باید دا وخت چې څومره هم د پښتنو انسانان دي پښتانه دي هغه دا کوشش وکړي چې د خپل وطن مزید د جنګ نه ورته پسې پرېږدي دا جنګ ختم شي دا ښه ژوند انشاءالله زموږ لوی امیدونه چې په دې زموږ په ژوند کې به انشاءالله موږ دا وینو چې پښتونخوا وطن جوړ شو کښلی شو ډېر ښایسته وطن دی پښتونخوا وطن دا د یورپ په ډېرو ملکونو نه ښایسته دی خو نن د یورپ ملکونو ته خلک ځي ډېر په خواهش سره او د پښتونخوا ته څوک نه راځي منظور پښتین ویر احساسوي ډار پیژني کله داسې ډار ورسره شته یا داسې ویر ورسره شته چې یا به ووژل سي یا به وځورول سي یا به ونیول سي زه درته وایم چې یعنې خدای نور صاحب ته ماته یا څوک ماته دا ګارنټي راکولی شي چې زه په تحریک کې نه وم نو زما به شپېته لس کاله عمر وي د ژوند زه رښتیا درته وایم ځینې خلک د مرګ نه یېرېږي په دنیا کښې داسې انسانان شته دی ځینې او زه تر اوسه پورې نه شوم کنوینس ما ډېرو خلکو ته وویل چې یعنې ما لږ کنوینس کوي رښتیا هم داسې خلک شته دی چې هغه د مرګ نه ویره محسوس کوي یعنې ځکه په تحریک کښې نه وم مرګ خو بیا هم شته دی او ته وایې یعنې جیل یا درد خو زه چې اوس دلته کیدی شي څوک په موټرسایکل ولوېږي دومره به خوښ شي چې دومره کیدی شي دی په جیل ښه نه شي خوښ نو زه د وطن دپاره د انسانیت دپاره اواز ځکه نه کوم پورته چې یا به ما درد راځي یا به مرګ راځي